نو یو طرف ته زکات دا د اسلام ډیر عظیم رکن دی، بل طرف ته زموږ پر معاشره باندې نن بوج دی، نن د فضول او د اسراف او د فضول خرچې زمانہ ده. زموږ او ستاسو معاشره د چې کله د یو سړي د زوی واده وي، تاسو بیا ګورئ چې هغه څومره خرچې کوي، چې د هغې ورا په کم شکل وي، د هغې خوشی په کم شکل وي، د هغې مهماني په کم شکل وي، د هغې میلمستیا په کم شکل باندې. یا چې کله پر یو سړي باندې د تربرګلوی ځای راسي، د نامه ځای راسي، چې دی په هغه کې میلمستیا کوي، دی په هغه کې تقریب و محفل جوړوي، پر هغه تقریب و محفل باندې د څومره خرچې راسي. لیکن د هغه سړی دی چې کله د مدرسې سفیر ورله رالی، چې کله یو غریب و مسکین ورله رالی او د ده دروازه ته ودرېدی، یا دکان ته ودرېدی، یا کور ته ودرېدی، بیا د ده پر دې تندي باندې د ټولو څه مخکې د پریشانۍ غوټې پیدا سي، بیا پر ده باندې مځکه تنګه سي او بیا دی نفس تنګی سي او بیا دی کوشش کوي چې په څومره ژر یې هسې د ځانه بیل کړي. ما درته ویل چې هغه ظالم چې کله پر هر تقریب باندې د ده په لکونو روپۍ خرڅېږي، په هغې باندې دی کی کم نه خوري، لیکن چې کله د زکات او د اسلام د فریضې ځای راسي، بیا د ده موډ خراب سي، بیا د ده پر تندي باندې غوټې پیدا سي، دی کوشش کوي چې دا سړی ژر د مخه څه ورکړي، بیا هغې ته شل خبرې کوي، هغې ته شل زورونې ورکوي، هغې ته شل حیلې کوي، هغې ته شل بانې کوي، او په ډېر عزت، په ډېر ذلت او په ډېره ستړیا یې د ځانه سره رخصتوي. څومره د غفلت زندگی ده، څومره د لاپروایي زندگی ده، څومره د دین څخه لرې زندگی ده. حالانکه دا ظالم په دې باندې نه پوهېږي چې دا زما مال نه دی، دا د دې غریب مال دی، صرف الله تعالی یې څو ورځې امانت ماته راکړی دی، الله تعالی یې زما په لاس ده ته رسوي. که زه نن په دې مال کې خیانت وکړم، الله تعالی به سبا زما او زما د بچو رزق د بل چا سره امانت کښېږدي، بیا به زه هغې له ورځم، د هغې څه به زکاتونه غواړم، د هغې څه به زارۍ کوم.